پرون یو کس ماته میسیج کړو وی مکه وی نصیحت راته کو مکه وی تباه بشي والله بدوی ذلیل کی خولی کم من غلط کار کړی ته نصیحت کی د عوام الدین وی مگر ورکو اني مسلې وی ته وایي هذا عوام الدین زګر ورکو چې قال الله وقال الرسول او ته نګر ورکی ویډیو بتا سوري دري د موبایل د خلک په شرمونو او شرمونو سناشنا جاخره وته مکه په خلکو کې ساخ ودی هم ګوري پټ پټ یو مولوی سیب دې تقریر کې په منبر لا پاس ګرځي دا غمولیان دي چې دوی ته حق پرست وي او دا زور دین بیانې موږ خو نه بیان کو کنه زور و زور څنګه ابو منبر دي شناسته وی نن بد باندې اچانک حمله کوما نن بس او ټول اچانک د چې اچانک وی ماته په دوی جره چاندي بس کې دبل سم نه کوي ویلنټر می اچولې دي اول خرته مبارکي وای ټول ته مبارکي بولې سولنټر اچولې درس کې په منبر هغه منبر چې د پیغمبر د وارثانو منبر دی چې دا غزینه به قال الله وقال الرسول आवाज چتیږي دې لپاره دی خو کار په دغه نه دی روان کار بل روان دی چې د حق پر رسول دا وی کار ته وګور حاجی مبارک شه ټول ته مبارک وسوي اصل خبري راځي هغه حمله چې دی دا ولا زره ته یو خسته نات وېما خسته نات ها تاسو به سکوردی ورای شي ودی عمل دي ته وېس عمل خو دې ته چې مخامخ کسانو ته به څه تکلیف ورشي کنه 1 لک روپۍ را باندې لنټر پاتې دی وای او دا بنن پورا کوو خد اخلاصه شروع کی زرتنات وېما چې څومره کولې یا پلاني به کې وې ډېر زړه کړی پلاني ډېر زړه هو تاسو ته وایم یل انټرویو پورا کول غواړي او شروع کړو په دغه مجلس کې او ملائکه راځي د جانان دیدن له سب غریبي راکړي د خلک رحمت چې د مولوی صاحب جوړې د پیسې مولوی صاحب عرف کې مولوی صاحب لکه خلک چې د مولوی صاحب داغه جیب ته جوړې ته روپې راځي کته وډبه پروت دی ته یو سره بل درباري دی هغه د سره کوي ادسه شریک ته ویل هم که نیم لنټر چولې هغه سره د غریبي راکای کی دومره غوسه کړه به د پېشر له خې جوړو بیا به څه کسر رالو دي چې روپې به دي شون وسته زموږ خبره کې دي چې لکه سختي خو حقیقت ته لکه دمو چې سندري وي او خلک په پیسې نوري ته نه تاسو د پاره وایو او سره د تاسو تجارت روان کړي منبر د وارثانو د پیغمبر هغه دې ته پاتې شوی ها سید استا ضرورت ته انټر دی چولې دی کلی محلي ملګری دی هغه ته وای قرض والا یا چاته وای مرستو کو دا انسانانو لین دین دی رواني خو په منبر د پاسه او د دین پنوم تخلق له دوکي دراکي ورکه زکه خو دې شکلونو تو ګره والله لازم کبږي سي دا وران مخونه وینولي وران او په موږ باندې به اعتراض کی تاسو پټکې نه پسر وایي اته چې پټکې پسر کړه کوم دنیا دی ورانه کړه هغه ټول جماعت علماء د دوی د لاسه بدنام شي څنګه موږ چې خبره کو خلک د به نظر ګوري قدام ما غي کس او بیا موږ ته وی تاسو دین خراب کو نه دین مروړې دي د دین قربان شه زوړ دین غوي بیانې د زوړ دین دی د چت لپاره لنټر د لپاره پیسې را جمع کول په ناتونو په نظمونو سره او خلک په پیسې لپاره نولي دا وی زوړ دین دی دین خدای دې زمونږ د چې کوم د الحمدلله قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله موږ په دې باندې د مرګ پورې قائم او دایم لري موږ بل عقل لا کړل تاسو سوچو کې یو ځدا نه چې هر مسله به تاسو چې عالم او شیخ به توجه کوي تاسو له الله عقل درکړل سوچو کې کنه چې د حق پرس انسان خو علامات به یې کنه
د دې باطل پرس انسان خو بس علامات دي کنه لکه څنګه چې تاسو ریال او ډالر کې فرق کولای شي کنه ها که زه در 500 ریال او 500 ډالر درکم کم یو باندې ریال ډالر او بیا کې دې چې مدد دمو دغه مرکاسي دې وروړي دا ټول پیږي خو چې د دین مسله راشي یره وسوي نو هغه په منبر ناسو دیم په منبر ناشته نصیب خبره دي نه چې په منبر ناشته هغه چې په منبر ناشته سکی دا چې په منبر ناشته سکی دا وګوره په منبر خو ډېر خلک کی زموږ په ملک کې دسی کسان چې ګیر او برید وخریلی راشي په منبر باندې کینی تقریر کې خلک هغه تم ناشي مستبسوي چې دا منبر باندې ناسو د مسلې بیان کړي مسله دې نه چې منبر باندې ناشته مسله دې ده چې په دې منبر باندې د سوې مسله ده او نه مسله ده چې پټکې چولې پټکې خډیر و چولې بلکې بعضو پښتنو قبایل او علاقو کې او خاندانونو کې دغه رسمي لباس چې دغه څه شری ا پټکې د ټول مليان دي چې بچا پټکې د مولای چې ګيري احتیاط پکاره خبره مې دی پر اوسه چې پرون ماته کس نصیحت وکړ الله نه ویل ولې الله نه ویل چې مې کړه کوم ګناه مې کړه پرې دوی د عوامو د گمراه کول خاصې شو مو ته واپس به میسیج وکړ مې صحیح شو مخبل کار روان کړی تخپل روان کا د کوم ته چې د حق واضح کوم ته به د حق نه واړو زه د حق واضح کړه سزما څه کوي چې ما غلې کې زما په خله پټي لګې دی بریلی ته ورځ و د تاسو شرکیاتو کې پروتي زما په خله پټي لګې دی شیعه ته ورځ و ته په څه کې پروتي د قبر پرست وایا د گمراه ته وایا د عقیده چې غلطي دوی ته وایا ملحدین ته وایا ودرته هم سلف دا وی سلف صالحین ودا خبره کوي وی غشي چې کم طرف ته ډیر زی پوه چې دا څه دی دا حق دی په کوم ځای باندې چې عمل ډیر کیږي نو پوه چې دا څه دی دا حق دی الله دې موږ په حق باندې قائم او دائم لري